جلال آباد ښار کې د وچې میوې، کلچو او چاکلیټو دوکانونه د اختر په مناسبت له پیرودونکو ډک ښکاري او په بازارونو کې اختر ته د چمتووالي په موخه ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د اختر لپاره اړین خوراکي توکي پیري او هڅه کوي میلمنو ته ښه تیاری ولري. دوی دغه راز له هیوادوالو غواړي چې د خپلې سیمې بېوزله کورنیو سره مرسته او همکاري وکړي. راغلی یم ښار ته چې اختر دپاره سودا واخلم. دا تاسو ته ټولو ته بهتره معلوم ننګرهار خلک یو میلمه پالنه خلک دی، یو میلمه دوسته خلک دی او وچه میوه مختلفه میوه والم ده او دا د دسترخوان یوه ښکلا ده. کوم د اختر میوهګي چې ده دا وړو خپل کور ته، نو د هیوادوالو نه هیله لرو چې یوازې د ځان دپاره خوشحالي مه غوره کوئ، په څنګ کې د هغه کونډو یتیمانو دپاره چې د الله نه بغیر بلې سره نه لري د هغوی هم لاسنیوی وکړئ، په یو اندازه باندې خوشحالي هغوی ته هم ورکوي. بلخوا د وچې میوې وطن هټیوال وایي د اختر لپاره خپل دکان ته وچې میوې او چاکلیټونه راوړي او هڅه کوي په خلکو په مناسب قیمت وپلوري. وچه میوه چې د کاروبار ښه ده، پرتله د وړکي اختر نه څه کالې لږ ضعیفه داسې خلک قربانیانې کوي، بیا هم د خلکو ضرورت وړ چې بیا هم اخلي. شکر ښه ده، پرتله د نورو ورځو نه نسبت دغه ورځې بیا ښه دي، لږ بازار هم ښه ده، سوداوې کېږي. ننګرهار کې د اخترونو په رانږدې کېدو سره د وچې میوې، کلچو او چاکلیټو بازارونه تودېږي او خلک د اختر د دودونو له مخې د میلمنو لپاره بېلابېل توکي اخلي.